کوي خیرت د ښځو په خیر ولې چې خبر فهمي شي او اوس مې ولیدلې اکاډمۍ کې ولاړ وې ډېر ستومان هم معلومېږي ما در باندې غږ وکړ غوسه خو نه یې درغلي نه د تمریناتو په جریان کې تاسو ته محترم معلوم دی چې کرکټر سړی چې څومره پریکټس کوي تمرین کوي هماغومره آماده کېږي میچ ته نو ستړیا نشته او خوشحاله یو چې تاسو سره مرکه کوو خپل د ګران افغانستان لپاره کرکټ کوو د افغانستان نوم په نړۍ کې روښانه کوو نو په دې باندې ویاړ او افتخار لري. ډېره مننه کوم. وخت کې بیا هم د لوبډلې ډېر زیات لرې پاتې شوې په واټن کې پاتې شوې خو دا دی چې د بنګلادیش په وړاندې فکر کوم په شلایزو سیالیو کې تاسو یو وار بیا راښکاره شوې په دغو تاسو د افغانستان نمایندګي وکړله څه علت و کورنۍ کرکټ کې مو ښه لوبې دی تېر ځل فرډي لوبې وې شپږیزې لیګ سیالۍ وې پیل لوبې وې دغه لوبې ښه ولوبې دی خو ملي لوبډلې یو څه لرې پاتې شوې بدبختانه به ورته ووایو چې ځینې مشکلاتونو ستونزې د هغې د وجې نه زه د افغانستان کرکټ نه یو کال وروسته پاتې شوم الحمدلله بېرته راغلی یم نو انشاءالله چې امید مې ده چې ښه پرفارمنس وکړم او افغانستان نوم روښانه کړم په نړۍ کې او خپل ځان دپاره خپل فیملي دپاره دا ما دپاره ډېر ویاړ او افتخار دی. فاروقي صاحب دا هم راته ووایه چا ډېر تشویق کړي کرکټ ته تر څو تاسو کرکټ وکړئ؟ بالکل په کرکټ کې د سپورټ ډېر زیات ضروري ده هغه هم د خاص کر د فامیل لخوا نه چې نو په فامیل کې زما مشر ورور ډېر زیات سپورټ کړی یم او سپورټ کوي مې نو فیملي سپورټ ډېر زیات ضروري دی. یعنې تاسو فیملي کورنۍ طرف نه هغوی سپورټ کوئ تاسو ته یې دا زمینه مساعده کړې تر څو تاسو کرکټ وکړو؟ همداسې ده زما مشر ورور خپل هم لوبغاړی پاتې شوی کرکټر پاتې شوی نو هغې زه ډېر زیات تشویق کوي مې څه علت و ولې مو کرکټ ته مخه کړه؟ کرکټ داسې و چې پاکستان کې اوسېدو نو پاکستان کې خلک هلته د عمران خان ورلډ کپ ګټلی و نو موږ واړه و 1992 ورلډ کپ یې ګټلی و هماغې د وجې نه موږ داسې د کرکټ مینهوال شو کرکټ مو خوښ شو بیا په خپلو منځونو کې مو واړه نو موږ به دا ټینس بال لوبې کولې نو په هماغې کې هم زه په خپل همزولو کې ډېر زیات تکړه وم نو بس بیا چې کله ورور مې مشر ورور مې زه ولیدلم هغه بیا تشویق وهڅولم چې بال لوبې کړو نو بال لوبه بیا ما په 2008 کال کې شروع کړه. ډېر د خوښې لوبغاړی هغه لوبغاړی چې تاسو ترې متاثره شوي وئ د هغه لوبه ډېره زیاته فالو کوئ هغه به څوک وي؟ د خوښې لوبغاړی مې د انډیا یو لوبغاړی دی روهت شرما هغه مې ډېر زیات خوښېږي د هغې هر یو مسابقه چې یې ګورم هغې په شوق ګورم ټي وي کې کله دې دا فکر هم کړی و چې یو وخت به د افغانستان لوبډله جوړېږي هغه وخت کې تاسو پاکستان کې کرکټ کوئ که نه بالاخره تاسو به د افغانستان استازیتوب کوئ په ملي لوبډله کې په تلویزیون په سکرین به ښکاره کېږي او تاسو به هم افتخارات راوړئ هېواد ته دا که رښتیا راباندې وایي نو داسې یو خوب باندې ښکاره راته کوم چې زه به هم د افغانستان نمایندګي کوم افغانستان دپاره به لوبې کوم او ښې لوبې کوم او د افغانستان خلکو دپاره د خوشحالیانې موږ راوړو افغانستان خوشحالېږي د افغانستان خلک په دې خوشحالېږي نو دا ما دپاره یو خوب یو خیال دی چې زه یې همدا اوس هم ګورم نو چونکې باعث د دې چې زموږ په وطن کې ډېرې بدبختیانې دي جنګونه دي نو مشکلاتونه ډېر زیات دي سره د دومره ستونزو مشکلاتونو چې موږ دومره ویاړ او خوشحالیانې افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته وبخو دا موږ تاسو ووایه پیل کې دی چې کرکټ پیل کړی و ډېری لوبغاړي داسې دي چې ما پوښتنه ورځینې کړې ده دوی په پیل کې هغه څه وي چې اوس نه وي یا مثلا اوس باولر ترې جوړ شوي د په بیټ باندې تاسو په خپله اوس بیټسمین یاستئ د دې وړاندې تاسو توپ اچونه ترسره کوله او که نه همدغه ستاسو مرسته نه زما د شروع نه چې کله ما د کرکټ شروعات کړی زه بیټسمین وم بیټینګ مې ډېر خوښېده نو ما ډېری وخت بیټینګ باندې ډېر زیات کار کړی البته سلو توپ اچونه کوم هغه هم خپل په داخلي لوبو کې چې کله ضرورت وي
نو راځم هغه بیا خپل ټیم دپاره صحیح ثابت هم شو کوم ضرورت وي ورته خلم فرست کلاس لوبې کې کړي دي همداسې سټې کې نو سلو توپ اچول کوم شخصي ژوند ته به هم راشو خوښه دي ولې نه غوسه خو نه درځي نه کوم رنګ دې ډېر زیات خوښېږي په کالیو کې چې واغوندي آسماني رنګ آسماني رنګ دې خوښېږي په خوړو کې مې څه ډېر خوښېږي چې وایي هره ورځ یې وخورم که نه تقسیم اوقات پکار دی خوړو کې مې ماهي ډېر زیات خوښېږي هغه هم د خپل افغانستان د وطن ماهي نو ننګرهار کې هم ډېر زیات پیدا کېږي مونږ په ننګرهار کې اوسېږو هغه هم د مایانو په ځای کې اوسېږي د ډنډۍ په سیمه کې اوسېږو نو هلته خو مایان داسې مایان داسې مایان پیدا کېږي چې شوق نه ماره سړی راځي او خوري نو مایان مې زیات واده مو کړی که نه هو الحمدلله واده مې کړی دی په 2010 کې چې کله ټیم ته راغلم د الف لوبډلې ته هغې نه چې راستون شوم نو واده مې وکړو نو الحمدلله 3 بچي مې څلورم ته سره روان یم 3 بچیان لري نجیب ترک یې واده کړی دی د افغانستان د ملي لوبډلې هغه لوبغاړی چې حساب پرې کېږي او تاسو بیا خامخا د لوبې مینهوال یاستې له موږ سره بیا هم در یادو نجیب ترک په پروګرام کې دی د خپرونې وروستۍ شیبې ته هم رسېدلي یو ترک صاحب ژوند خاطرې دی که نه بده خاطره هم راځي خوشحاله خاطرې هم راځي که نه وخت یوه داسې خاطره راته ووایه چې د غرغښت راډیو تلویزیون دغه لیدونکي او اورېدونکي یو څه داسې خوشحاله کړي ویې خاطرې خو ډېرې دي خو یوه ترخه خاطره دا ده اوله دا ترخه درته ووایم چې اول مو ښه خفه کړي او بیا مو وخاندي چې کله په 2007 کې نو دغه اوازې شو چې افغانستان ته به د مهاجرین ځي پاکستان هېواد کې مو اوسېدو په بوټ سیمه کې نو هلته دا ژوند داسې سخت شو 3-4 میاشتې چې موږ بیخي د کوره وتی هم نه شو چې د کوره به ووتلو پاکستان پولیسو به راونیولو بیا به په تورخم بارډر باندې به راواړولو هلکه زموږ خپل وطن کور نه و خپل خپلوان نه و څوک نه و موږ به یارېدو چې چېرته به لاړ شو نو ژوند ډېر سخت هلته ډېر سخت شو هلته نور وخت نه تېرېدو نو هغه موږ اکثره خپل لوبې به هم نه شو کولی نور څه روزګار مزګار به هم نه شو کولی سکولونو ته به هم نه شو تللی نو بیا په 2008 کال کې چې مونږ کله افغانستان ته بیرته راستون شو نو چې تورخم بارډر نه وو اول خپله خاوره بیا جلیل آباد ته راووتله ډېر یو د خوښۍ ځای افغانستان خپل ملک ته راغلم او خپلې خاورې ته دننه شوم او اوس الحمدلله که دلته ماته څه ونه شوی ده چې مهاجر کرکټ کې تاسو باندې تېره شوې او هغه هم البته داسې جوړونکې ده موږ کله چې ایشین ګیمز کې اشتراک وکړو په 2014 کې نو محمد نبي کپتان او موږ فاینل د سریلانکا هېواد سره و نو موږ بدبختانه سره فاینل وبایلو او ګولډ میډل هم مس کړ د افغانستان هسټري په اول ځل یې ګولډ میډل موږ راوړی کرکټرانو نو هغه لوبه بدبختانه موږ وبایله او ډېر زیات خفه شوم ما پکې ومجړل نو دغه خاطرې بیا دې نو خفه کړو ومو نه خندل ورته نو دا خو موږ لپاره خندونکي نه وه دا بیا هم د لیدونکو لپاره تاسو افتخار راوړی وو هېواد ته نو خامخا موږ خوشحاله شو خوشحاله اوسئ سلامت اوسئ وروستۍ پوښتنې په ډول که ووایم څه ارمان دې دی چې په کوم ځایونو کې کرکټ ارمان مې دا دی چې ښه کرکټ وکړم او دغه نړیوال جام ته سلیکټ شم د 20 ورځې او ښه پرفارمنس وکړم او زموږ لوبډله چې ده نو موږ فاسن هم الحمدلله ریکارډونه زموږ د 20 ورځې کې دا 12 پسې میچونه مو وګټل نو چې پایلوبه یا نیمه پایلوبې ته موږ ورسېږو د نړیوال جام نو دا زه ډېر زیات خوشحاله شوم ارمان ډېره زیاته مننه کورم آباد چې سره له تمریناتو سره له مصروفیتونو حاضر شوي او له غرغښت مننه تاسو چې موږ ته وخت راکړی موږ سره